چې غریب شوم د ارچا د نظر پرې وتم چې غریب شوم د ارچا د نظر پرې وتم شمکور منو زکه د کمر پرې وتم شمکور منو زکه د کمر پرې وتم په غرونو باندې اوړم سرو په روډو بیګم زنورو منن سم د مازیګر پرې وتم او حیران ز ساس کې شبنم ما حیران ساس کې شبنم ما زکه د ګلاب د ډنډر پرې وتم ملګرو سلامونه مې واخلې ونی کې هلي احترامات مې ومنه استاد ورور اسرائیل حیران یم او د انتظار په مازیګر کې راغلی مازیګر نن راوړی شتخکار شجان شاهکار سیب خواله داسې شخصیت چې زه په اړه خبرې کوم نو ډېره ګرانه بشي نو راغلی غني ډېری ته او ځان یې سمین مکړی شاهکار سیب پروګرام کې ته هر کلی ویم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه اول خو زه ډېره زیاته مننه کوم ستاسو د چینل اسرائیل حیران چې د دومره لرې نه په دومره مصروف دور کې په دومره منډو تروړو کې مو ماله ټیم راکړه زه دا هېڅکله نه وایم چې ما تاسو له ټیم درکړه نه زما ټول وختونه ستاسو دي تاسو د پښتو ادب دپاره دونه ستړی کوئ دونه منډې وښئ دومره شاعرانو پسې ګرځئ دومره پټ خلک را څرګندوئ د پښتو ادب دومره خدمت کوئ نو ما سره هغه لفظونه نشته چې ستاسو شکریا پې ادا کړم الله دې راته ښاد اباد خوشحاله او ژوندی لره ډېره مننه شجان شاهکار صاحب دا راته ووایه چې د ژوند په اړه به خبرې کوو تاسو کتابونه څو چاپ کړي دي او څه ستونزې دي نن سبا کتابونه خو په 2004 کې 2004 کې زمونږ د اول خان رسوا د وی جرګې د طرف نه یو تذکره امونږ چاپ کړې وه موجونو په نوم باندې چې هغې کې زمونږ د کلي تقریبا د 80 شاعرانو د وفات شو د حیات شو ملګرو لیکونو نو یو خو دغه کتاب و د هغې زه مؤلف وم بیا په 2019 کې زما ړومبی شعري مجموعه چاپ شوه لا تر اوسه درته یاد یم او بیا به د الله رحم خصوصي وګڼم چې 3 میاشتې بعد د هغې 2 ایډیشن شو ټایټل یې بدل اوس اضافي هم پکې شوی وي او تقریبا چې یو میاشت وړاندې زما بیا دغه بل کتاب موسم خمار خمار جانان جانان دی او تزې دغه چاپ شو او شاعري را سره نور هم شته زه قایل هم د دې نه وم چې 2 ایډیشن دې وشي خو زه چې چېرته هم مرکه کومه کښېنم نو دا خبره کومه چې الله دې زمونږ امجد اصغر لاله ژوند ورکړي خوی دا ګڼل چې ستا د کتاب 2 ایډیشن زه وکړم او په خپله خرچه باندې وکړو هم په دې وجه چې ما سره هغه لومړی ایډیشن ختم شو بیا هغوی هم مانه کتابونه غوښتل نو دا خبره ځکه هره مرکه کې کومه چې یاره امجد لاله دې الله خوشحاله لري هغوی زما د کتاب 2 ایډیشن وکړو او اوس تقریبا میاشت مخکې دغه موسم خمار خمار چاپ شو تورنګزو سره تعلق ساتم حاجي صاحب تورنګزی کلی دی چې په غونډه نړۍ کې د چا نه د هغوی نامه پټه نه ده او بس شکر د ژوند تېرېږي روان دی تقریبا چې څه 25-26 کاله وشو ادب سره همدغه هلې ځلې دی او وابسته یم ریډیو دلبر کې هم کار کوم چې د نیوز سره هم یم او د هغې د اخبار نه یو ادبي څپه هم د جمعې په ورځ وباسم د ټولو پښتونخوا د شاعرانو لیکونه یې پکې نو دغه هلې ځلې دي را روان وي تر اوس وخته پورې دا داسې ده بس عجیبه شانتې دغه راشي ډېر وخت شو وایم چې لیکم خو نشم لیکلی کال هسې مات ګوټ خو څه لیکو را لیکو خو کال تقریبا وشو چې څه د زړه د خوږېدو مې څه نه دي لیکلی خو به هر حال بیا هم زاړه به څه ووایم چې ړومبي کاته و زړونو کې مستي و لیونتوب و ړومبي کاته و زړونو کې مستي و لیونتوب و زرهاک ډک محفل و خو ځواني و لیونتوب و ړومبي کاته و زړونو کې مستي و لیونتوب و زرهاک ډک محفل و خو ځواني و لیونتوب و ناصحه اوس منم خره خبره دې رښتیا شوه
ناصح اوس منم خره خبره دی رښتیا شوه عشق اورو زړه چودونو بندګي و لیونتوبو د زړه په سمندر کې یادونه په چپو د سترګو په ساحل یې خاموشي و لیونتوبو د زړه په سمندر کې یادونه په چپو د سترګو په ساحل یې خاموشي و لیونتوبو ماشوم جانان ماشوم ارمان وړه ماشومه مینا ماشوم جانان ماشوم ارمان وړه ماشومه مینا سخر وزوي سخ زندگی و لیونتوبو او ماشوم جانان ماشوم ارمان وړه ماشومه مینا سخر وزوي سخ زندگی و لیونتوبو دا خو چې د ډېر وزمیختونو نه آزاد شوم غني عشق خو د حسن غلامی و لیونتوبو او دا خو چې د ډېر وزمیختونو نه آزاد شوم غني عشق خو د حسن غلامی و لیونتوبو شاهکار اوس د ژوند په هره لاره لږ په پام ځه تر اوسه خو جانانو عشقي وه لیونتوبو نور به هم څو شعرونه ووایم چې سا پکې وه خو په محفل کې ژوندی نه ښکارېده د بل غزل څو شعرونه دي چې سا پکې وه خو په محفل کې ژوندی نه ښکارېده هغه چې چاته به سړی هم سړی نه ښکارېده او ما به یې ټول عمر کې نوم اخیستی هم نه خو ما به یې ټول عمر کې نوم اخیستی هم نه خو زړګیه شرط تې راته ډېر مړنی نه ښکارېده منکر زرخا که سریام شو نن زمانه جانان خو ما ته خدای خبر چې ولې پردی نه ښکارېده او ستا ناکردوله هم ورکړی و ما نوم د مینې یاد دي شي تا ته به زیاتې هم زیاتې نه ښکارېده ستا ناکردوله هم ورکړی و ما نوم د مینې یاد دي شي تا ته به زیاتې هم زیاتې نه ښکارېده دا چې په چا د پیغلتوب اواز بې وخته وکړو دا چې په چا د پیغلتوب اواز بې وخته وکړو په لوپټه کې نن بیا څه ټوکې نه ښکارېده او دا چې په چا د پیغلتوب اواز بې وخته وکړو په لوپټه کې نن بیا څه ټوکې نه ښکارېده خزان به هم شاهکار سپرلی ګڼه خو ستا نه خزان به هم شاهکار سپرلی ګڼه خو ستا په خوا کې ستا نه بغیر ورته سپرلی هم سپرلی نه ښکارېده د ښکلا د خپلې ښکلا نه لري نور تاب په ستر کېږي د خپلې ښکلا نه لري نور تاب په ستر کېږي سپرلی هم سترګې پټې کړې ګلاب په ستر کېږي رواج د مغربي تهذیب یې زار که د پښتو نه رواج د مغربي تهذیب یې زار که د پښتو نه پوه شوې په معنه ده د حجاب په ستر کېږي د لارو کې چې لوی واړه ښکته ښکته ګوري د لارو کې چې لوی واړه ښکته ښکته ګوري زما په خیال چې لور د چا نواب په ستر کېږي د لارو کې چې لوی واړه ښکته ښکته ګوري زما په خیال چې لور د چا نواب په ستر کېږي اغستې ډېرو سترګو نظر دې ورله مات که اغستې ډېرو سترګو نظر دې ورله مات که ښایسته تا پې وګټه ثواب په ستر کېږي قانون پکې د عشق څه ترمیم کوي لګیا دی قانون پکې د عشق څه ترمیم کوي لګیا دی د حسن په کتاب کې نوې باب په ستر کېږي اوبو کې شاهکاره تماشه د ځان کوله خبر نه وه چې درنګ له به دریاب په ستر کېږي الله دې راته ښه د وباد لره عزتمن شي زه به همدغه پیغام ورکوم چې د دې ملګرو دا کومې ستړي چې دي د دوی دا کومې خلې ځلې چې دي اسرائیل حیران رور دا چینل که زما د خولې داسې څوک زما مینوال خو زه داسې نه یم چې زما به څوک مینوال وي خو دا مې درخواست چې دغه چینل د سره سبسکرایب کړئ چې د ملګرو ته د دوی د خلې ځلې رسي د دغې نه خوندونه علي ځکه چې دوی زه په خپله ځان ته شاعر نه ویم خو دوی هم دغه ورکو خلکو پسې ګرځي د معیار خلکو پسې ګرځي ورکې ملغلرې را پیدا کوي دا دومره خلې ځلې کوي نو زه وایم چې د داسې خلکو د چینلو نه بنده پیدا والي
په نسبت د دې چې هغه خلک چې د هغوی شاعري یا خو داسې وي، زه د دې قایل نه یم چې شاعرۍ کې به خامخا کمزوري وي، څه به کمه وي څه به زیاته وي، خو هغه شاعري په کار ده چې کوم بنده کور کې د مور د خور د لور سره اورېدی شي، نو زما په خیال چې دغسې لفظونه راوړي بنده، نو هغه خوند کوي او دوی هم هغه هڅې کوي. اسرائیل هم دغسې خلکو پسې ګرځي، نو بیا په کار ده چې همداسې خلک تاسو خوښ کړئ، هغوی له ډاډ ورکړئ، هغوی له داد ورکړئ او هغوی وستایئ. یو جهان مننه کوم. ډیره مننه شاهجان شاهکار صاحب، ټیم د راکولو ډیره زیاته مننه کوم. ملګرو تاسو واورېدو، ډېر ښکلی کلام ویلو، ښه کلامونه ویل. بل پروګرام پورې اجازه راکوئ، ماله الله په امان.